دوستانو په دې هیله چې جوړ روغ یاست. دوستانو په یوټیوب کې له ډیسکرېپشن څخه لیکنه څنګه کاپي کیږي. د دې لپاره ستاسو ته یو اپلیکیشن ضرورت شته چې لینک به زه په ډیسکرېپشن کې هم درکم او دلته به هم طریقه در وښیم. نو دغه اپلیکیشن دی د یونیورسل کاپي په نامه سره دی. یونیورسل کاپي په نامه سره دی. دغه اپلیکیشن لینک په ډیسکرېپشن کې ما اچولی دی، هلته ورسئ را ډاونلوډ یې کړئ. دغه اپلیکیشن ته اوس ورځو، طریقه یې درښیم. په دغه اپلیکیشن کې بس نور څه نشته، صرف تاسو دغه اپشن چې دی دا خلاص کړئ. اوس چې دی هغه باندې آف دی، نو تاسو چې خلاص کړئ اوس خلاص شو. چې کله خلاص شو اوس د اپلیکیشن، نو اوس دی ما څه اجازه غواړي، زه راځم اجازه ورکوم. چې کله مې د ټلیفون د طرفه اجازه ورکړه، اوس راځم یوټیوب ته. اوس په یوټیوب کې د ویډیوز ډیسکرېپشن څخه لینک څنګه کاپي کوو. نو اوس دا ویډیو راله، دغه لیکنه ډیسکرېپشن پوره لیکنه زه اوس د کاپي کوم. نو مطلقاً چې تاسو د ټلیفون اخري ځای ته راسئ، پر دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو د ټلیفون لوړ ځای به راکښته کړئ، صرف په دغه آخر کې پر دغه ځای باندې کلیک وکړئ چې یونیورسل کاپي لیکلی ده. چې کله مو کلیک وکړئ اوس ډیسکرېپشن دغه دی، ټوله هغه کاپي سو. نو اوس چې کاپي کوئ څنګه، صرف ګوته به وروړئ، چې ګوته مو وروړه په کونج کې د کاپي اپشن وینئ، دغه د کاپي اپشن دی. بس دا د کاپي اپشن ته تاسو ورسئ، کاپي یې کړئ. اوس راځو ګورو یې چې کاپي سوی دی که نه دی. نو اوس راځو د ګوګل نوټ بک کتابچې ته، ګورو یې چې دی کاپي سوی دی که نه دی کاپي سوی. نو سیمپل او اسانه طریقه ده. اوس مثلا اوس یې دلته موږ ګورو، بس صرف په پیسټ کړئ، بس نوره طریقه نه غواړي. پر پیسټ باندې ووله، دا د ټوله لیکنه هغه دلته کاپي سوله. نو دا دومره اسانه او په زړه. دوستانو واټساپ ته رالو، کوم ډیسکرېپشن چې موږ کاپي کړی اوس په واټساپ کې دلته پیسټوو. بس دا پیسټ شو، ټوله لیکنه چې څومره پیسټ شوې ده هغه ټوله ده. چې څومره لیکنه موږ کاپي کړې وه، بیا په دغه کاپي کینګ کې تاسو تغییرات کولی شئ، خپل لیکنې ورسره زیاتولی شئ. نو په دې هیله چې دوستانو ویډیو مو د خوښۍ وړ ګرځېدلې. نو دوستانو که چیرې هیله ستاسو څخه زموږ چینل مو نه یې سبسکرایب کړی، نو هیله کوو سبسکرایب یې کړئ. والسلام ورحمة الله وبرکاته.